لیدونکو زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن د سترو کولمو یا د غټو کولمو په یوه ډیره مهمه موضوع در سره خبرې کوم. انفلمیټری باول ډیزیز یا آی بی ډي یا د سترو کولمو مزمن التهاب. مزمن التهاب څه معنا؟ د سترو کولمو دوامداره ناروغي چې په هغه کې د کولمو پړسوب، د کولمو زخمونه او حتی د کولمو شړیدل موجود دي. آی بی ډي څه ته وایي؟ کله چې د کولمو په میکوزا کې یا د کولمو د دیوال په لومړنۍ برخه کې دفاعي سیستم مختل شي یا غیر منظمه شي، د آی بی ډي په نامه تکلیف جوړوي. دغه آی بی ډي دوه ډوله ده. مخکې له دې چې د آی بی ډي په انواعو وغږیږو، راځو هغه انسانان چې د کولمو مزمن التهاب لري کومې نښې پکې لیدلی شو. دوی همیشه د نس خفیف دردونه لري، ابډامینل پین یا د نس دردونه. ورسره د نس بادونه موجود وي په دې مریضانو کې. د نس د باد سره بلوټینګ یا غر و غر اوازونه هم اکثره مریضان تجربه کوي. یعنی د نس درد، د نس باد، د نس د بادونو اوازونه، ورسره دوامداره اسهالات. دا یوه ډیره مهمه نښه ده د کولمو د مزمن التهاب. که چیرې یو انسان د کولمو مزمن التهاب ولري، دایمي ناروغي ولري، مسلما کولمې به خپلې دندې سرته نه رسوي، د جذب پروسه او د تخلیې پروسه په سمه توګه نه مدیریت کوي، نو په ترڅ کې د نس د بادونو او دردونو ترڅنګ اسهالات هم منځته راځي. دغه اسهالات ډیری وخت واټري یا اوبلن اسهالات وي. په ځینو انسانانو کې چې د آی بی ډي شدت کم وي، نو د اوبلن اسهال پر ځای سیمی سولډ سټول یا نیمه جامد ډکې میتیازې پاس کوي. هغه انسانان چې د کولمو مزمن التهاب لري، د وجود وزن یې کم وي، دی وزن نه اخلي، که څه هم خواړه ښه فریمانه خوري، اشتها یې هم ښه وي، هڅه یې هم ډیره وي چې وزن یې زیات شي، ولې د کولمو د سوی جذب د وجې د دې وزن نه زیاتیږي. د دې ټولو سره سره هغه څه چې نور موږ په آی بی ډي کې لیدلی شو، د ایکسټرا ډایجسټیو مینیفیسټیشن یا هغه علایم چې د دغه عفونت و التهاب د وجې د هاضمې جهاز نه بهر په نورو سیستمونو کې منځته راځي، یا سیستمیک مینیفیسټیشنز هم ورته وایي، یا په نورو سیستمونو کې د دغه تکلیف نښې. د آی بی ډي تکلیف د بدن په مختلفو سیمو کې، په مختلفو نورو سیستمونو کې د نښو نښانو سبب ګرځي. فرضاً که په دې ساحه کې نښې نښانې را خلاصه کړو، په سترګه کې د کنجکټیوا یا د هغه ظریفې پردې التهاب منځته راولي، کنجکټیوایټس. همدا رقم د عضلاتو دردونه یا سوماټیک پین یا په عامه اصطلاح قولنجونه، خصوصا په آی بی ډي مبتلا انسانان، د هغو سټ، د اوږو رګونه، د اوږو پلې شخیږي، د اوږو منځ درد کوي. سوماټیک پین سره دغه ناروغان پولی ارترالجیا یا د ټولو مفاصلو د شخوالي او د یو مړ درد احساس کوي، پولی ارترالجیا، یا د بدن د ډیرو مفاصلو خفیف او مزاحم دردونه. که د تکلیف موده زندینی کیږي، نو د کرونیک فټیک سندروم په نامه یو بله ناروغي هم منځته راوستلی شي. کرونیک فټیک سندروم کې څه پیښیږي؟ ناروغان معمولا بغیر له دې چې کوم دلیل ولري، بغیر له دې چې کوم فزیکي کار یې کړی وي، د ستړیا احساس کوي، د ځان دردۍ احساس کوي، او هر ځای چې په لاس ورځي فقط ډډ اچوي، سبلي پکې. دغه ټولې هغه نښې نښانې دي چې له بده مرغه په آی بی ډي مبتلا انسانانو کې لیدل کیږي. آی بی ډي مو مخکې واضح کړه چې د کولمو یو ډول مزمن التهاب ده. موږ دوه ډوله آی بی ډي لرو، یو ته السریټیو کولایټس وایو، السریټیو کولایټس یا زخمی کولمه. د السریټیو کولایټس په ناروغۍ کې څو مشخصات دي چې
السریټیو کولایټس یوازې په کولون یا په غټه یا په سترو کولمو کې منځته راځي. دا زموږ کولون یا غټې کولمې دي. السریټیو کولایټس یوازې او یوازې په غټو کولمو کې منځته راځي. کوچنۍ کولمې د السریټیو کولایټس له شره په امان کې دي. غټې کولمې څو مختلف پارټونه لري. دې ساحې ته انل کانال یا د مقعد کانال وایي. پورته دا پړسېدلې ساحه چې معمولا ډکې متیازې پکې ذخیره کیږي د ریکټم په نامه یادیږي. او له ریکټم پورته ساحې ته یې موږ سیګمایډ کولون وایو یا د سترو کولمو د سیګمایډ په نامه برخه. کومه برخه یې چې ډیسانډ کوي لاندې راکوزیږي. ګورئ سترې کولمې یا غټې کولمې له دې ځایه شروع کیږي. لومړنۍ برخه یې سیکم ده چې تر دې ساحې ده. دویمه برخه یې اسنډینګ کولون یا هغه بخش د کولمو چې پورته جګیږي یعنې تر دې ساحې پورې. او دا چې افقي پروت ده یا ترانسورس کولون یا افقي بخش د کولمو او ډیسانډینګ یا هغه بخش چې لاندې راکوزیږي. السریټیو کولایټس یوازې په همدې سترو کولمو په دې لاندنۍ په مختلفو بخشونو کې منځته راځي. ولې هغه ساحې چې ډېرې پکې متضرره کیږي هغه عبارت دي له دې ساحې نه، یعنې سیګمایډ او ریکټم. سیګمایډ او ریکټم دا ساحې نسبتاً د نورو ساحو نه زیاتر متضرره کیږي. ریکټو سیګمایډ ریجن هم ورته وایي. ریکټو سیګمایډ ریجن یعنې ریکټم او سیګمایډ د سترو کولمو هغه لاندنۍ برخې دي چې د السریټیو کولایټس په ناروغۍ کې دخیلي دي. زخمونه پکې منځته راځي او ناروغان د نس د دردونو او د بادونو ترڅنګ همیشه په ډکو متیازو کې وینه ګوري. دویم بخش د آی بی ډي د کرون ډیزیز په نامه یادیږي. د کرونز ډیزیز یا د کرون ناروغي. د کرون ډیزیز یا کرون ناروغي هم د کولمو یو مزمن التهاب ده او دا د هاضمې جهاز په ټولو برخو کې ممکن د منځته راشي. د خولې کوچني زخمونه یا افته سلسر، په معده او مرۍ کې زخمونه، همدا رقم سیګمنټل زخمونه یا انویزیبل زخمونه په وړو کولمو کې منځته راځي. ولې هغه ساحه چې ډیره پکې متضرره کیږي. تاسو وګورئ دا زموږ معده، دا وړې کولمې دي، دا هم غټې کولمې، دا مقعد او سیګمایډ کانال شو. کومه ساحه کې چې وړه کولمه راځي او د غټو کولمو سره یوځای کیږي دا ساحه په السریټیو د کرون ډیزیز کې ډیره زیاته متاثره کیږي. دا ساحه او دې ته موږ وایو الیوسیکل جنکشن. الیوسیکل جنکشن یا هغه ساحه چې د ایلیم په نامه کوچنۍ کولمه او د سیکم په نامه غټه کولمه سره یوځای کیږي. ډیری وخت په کرون ډیزیز کې د کولمو مزمن التهاب په دې ساحه کې منځته راځي او بالاخره د علایمو د بروز او د ښکارېدو سبب ګرځي. ښه، راځو خپل بحث یو څه نور هم اوږدوو. ګورئ دا زموږ معده ده. له معدې لاندې څه پراته دي؟ د کوچنیو کولمو لومړنی بخش ده ته موږ اثنای عشر وایو یا ډواډینم په طبي اصطلاح ورته وایي. تر دې ساحې پورې اثنای عشر دوام کوي او له دې نه لاندې بیا د کوچنیو کولمو دویمه ساحه ده چې هغې ته موږ جیجینم وایو. جیجینم نه لاندې چې کومه ساحه ده چې تقریبا دا ساحه ده دې ته ایلیم ویل کیږي. د کرون ناروغي ډیری په ایلیم ساحه کې منځته راځي. ښه، همدغه بخش د مایکروسکوپ لاندې که وګورو، الکترون مایکروسکوپ هغه قوي مایکروسکوپونه دي چې کولی شو موږ د بدن د حجراتو ټول تحلیل پکې وکړو. دغه کوچنۍ ساحه رااخلو، زوم کوو یې د مایکروسکوپ لاندې، داسې یو شکل ځان ته غوره کوي. دغه حجرات دي چې د کولمو د کولمو د دیوال لومړنۍ برخه یې جوړه کړې ده او دې حجراتو ته موږ د اپیتیلیم حجرات وایو. اپیتیلیم حجرات دا ډېر مهمه حجرات دي. د جذب او د سترو او د کوچنیو کولمو تقریبا ټول وظایف د همدغه انټیروسایټس یا د اپیتیلیم په واسطه باندې سرته رسیږي. د دې نه لاندې چې کومه ساحه ده دې ته موږ سب میکوزا وایو یا د اپیتیلیم نه لاندې ساحه. دواړه د دې لاندې د عضلاتو بخش ده چې هغه ته موږ مسکولریس میکوزا وایو او تر ټولو آخري برخه یې بیا اډونټیشیا ده. یعنې که موږ کولمه د داخل نه واخلو او تجزیه یې کړو، یو بخش
دا ده چې اپیتیلیم نومیږي. تر دې لاندې د دیوال بله غوښینه برخه یې سب میکوزا ده چې په دې کې معمولا د وینې رګونه او عصبي حجرات موجود دي. مسکولریس عضلاتي بخشونه دي چې د کولمو په تقلصاتو کې ډیره ونډه لري. اډوانټیشیا ډیری محافظت د کولمو برقراره ساتي، ډیره ضخیمه او قوي عضلاتي پرده ده. ښه، که چیرې دغه حجرات موږ واخلو او د مایکروسکوپ لاندې نور هم زوم کو وګورو نو داسې یو شکل لري. دغه د اپیتیلیم حجرات دي چې موږ ورته انټیروسایډز هم وایو. دغه کوم څه چې تاسو وینئ دا د مایکروویلای په نامه یادیږي. مایکروویلای او وظیفه یې څه ده؟ تقریبا د کولمو ټوله وظیفه همدغه مایکروویلای سرته رسوي. دوی برش بارډر حجرات دي، دې ته موږ برش بارډر سیلز یا اپیتیلیل سیلز وایو. او دوه ډیر مهم انزایمونه ترشح کوي. دغه انزایمونو ته موږ برش بارډر انزایمز وایو. برش بارډر انزایم. ښه، برش بارډر انزایمز څه کوي؟ قندونه اخلي او تجزیه کوي د جذب دپاره او د استفادې دپاره یې اماده کوي. دغه دوه انزایمونه عبارت دي د فرکټیز وبخښئ او لکټیز. د قندونو یا د خوږو تجزیه او تحلیل او جذب ته آماده کول د همدغو کوچنیو راوتلو ساختمانونو په واسطه کیږي چې د برش بارډر په نامه یادیږي. که دې ساحې ته ځیر شو د هرې حجرې ترمنځ یو ارتباط موجود ده چې دې ته انټرا اپیتیلیل یا انټرا سلولر ټایټ جنکشن وایي. د دغه جنکشنونو په واسطه باندې د حجرات یو بل کې نښتي دي او بهرني ایجنټ ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې داخل ته ننوځي. ښه، څه پیښیږي په آی بی ډي کې؟ کله چې په آی بی ډي کې فرضاً دا یو میکروب ده، موږ انټیجن ورته وایو، یا یو مهاجم او دښمن ده، راځي بالاخره ځان تر دې ساحې را رسوي. ښه، قدرتي زموږ د اپیتیلیم د دغه حجراتو پر سر باندې یوه پرده پرته ده. دې پردې ته وایي میوکس لیر. دغسې یوه محافظتي پرده پرته ده، بلغمي او چسبناکه ده. وظیفه یې هم ډیره مهمه وظیفه سرته رسوي. د کولمو ټول حفاظت د دې پردې په واسطه کیږي، یعنی اجازه نه ورکوي چې مخرب مواد د داخل ته ننوځي. که چیرې دغه انټیجنونه راغلل او ځان یې راورسوو حجراتو ته، دغه ټایټ جنکشنونو باندې تاثیر کوي او بالاخره دغه انټیجن ځان را رسوي چیرته؟ د وینې د جریان ساحو ته. دلته انټیجن پرزنټینګ سیلز یا هغه حجرات چې د دغه دښمن سره یوځای کیږي او بیا یې د بدن دفاعي سیستم ته، ایمیون سیستم یا د بدن دفاعي سیستم ته، هلته د بدن دفاعي سیستم ته دا وضعیت ټول تشریح کیږي چې دغسې یو مهاجم، یو میکروب، یو انټیجن له بهره راغلی ده، څه باید ورسره وشي؟ کله چې انټیجن پرزنټینګ سیلز، دغه انټیجن پرزنټینګ سیلز ته په ځینو منابعو کې ډندریټک سیلز هم ویل شوي دي. ډندریټک سیلز یا هغه حجرات چې انټیجن را اخلي او د بدن دفاعي سیستم ته یې راوړي. زموږ د بدن په دفاعي سیستم کې ډیر مهم حجرات دي لکه لیمفوسایډز، همدا رقم ماکروفیجز چې میکروبونه اخلي او په خپل انګلف کوي، خوري او له منځه وړي. همدا رقم ډیفنسین په نامه دفاعي مواد موجود دي چې دا د دفاعي سیستم په واسطه ترشح کیږي او دفاعي سیستم دغه اپیتیلیل سل اړ کوي چې دا ډیفنسینز تولید کوي او دا هم د دغه انټیجنونو په وړاندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلز یا د سپینو کرویاتو یوه بله مهمه او جنګیالۍ حجره ده چې معمولا د دغه مهاجمینو په وړاندې حمله کوي او له منځه وړي. ښه، کله چې انټیجن د انټیجن پرزنټینګ سل په واسطه باندې راغی، سیده راځي د بدن دفاعي سیستم خپل لیمفوسایټونو ته مراجعه کوي. لیمفوسایټ دوه حجرات دي، یو ته بی لیمفوسایټ یا بی سیلز وایي او بل ته ټي سیلز یا ټي لیمفوسایټس وایي. ښه،
کله چې میکروب راغی داخل ته د ځینو سهلنګاریو په واسطه یا مریض جینیټیکس پریډیسپوزیشن لري، یعنی ارثیت پکې مثبت د پلار و مور کې دا تکلیف او په ماشومانو کې دا تکلیف تکراریږي، یا د ځینې محیطي ملحوظاتو پر اساس مثلا د اوږدې مودې دپاره میکروبي وضعیت جاردیاسیس، امیبیاسیس، همدا رقم یو غلط لایف سټایل، دا ټول کولی شي چې دا کلمه ضعیفه کړي او اجازه ورکړي چې دا میکروبونه داخل ته راشي. کله چې داخل ته راځي د بدن د دفاعي سیستم له ګواښونو سره مخ کېږي، یعنی دفاعي سیستم خصوصا لیمفوسایډونه اجازه نه ورکوي چې دا د دلته ریپلیکیشن وکړي یا د تولید د مثل وکړي او نور د هم وضعیت خراب کړي. نو اتومات د بی سیلز راځي او پلازما سیل جوړوي. پلازما سیل څه ته وایي؟ پلازما سیلز هغه ایمیونوګلوبلینز دي چې آی جی جی او آی جی ای نومیږي، آی جی جی، آی جی ای، آی جی ای. دلته زموږ مراد دغه دوه حجراتو ده، آی جی 1، آی جی جی 1 او آی جی جی 2. دغه دوه مهمه پلازما سیلز یا ایمیونوګلوبلینز دي چې د بی سیل په واسطه جوړیږي، راځي د انټیجن سره بایند کوي، یعنی انټي باډي دغه کم دفاعي توکی چې د بدن د دفاعي سیستم په واسطه جوړ شو، دا راغی د انټیجن یا د هغه میکروب یا دښمن سره چې داخل ته راغلی د هغه سره ونښته. کله چې ونښته اتومات راځي چیرته؟ ټي سیل ته. د ټي سیل فعاله کوي. زموږ ټي حجره یا د بدن دفاعي سیستم یوه بله حجره چې د ټي په نامه یادیږي دا فعاله کړي. چې کله یې فعاله کړي نو ټي سیل زیاتي لاس په کار کیږي او ځینې ډېر مخرب نور مواد جوړوي. یو یې پکې ټي ان اف الفا ده. ټي ان اف الفا څه ته وایي؟ ټیومر نیکروسس فیکټر. بل یې پکې سایټوکاینز دي. سایټوکاینز هغه مواد دي چې حمله کوي، یعنی دفاعي سیستم دې ته اړباسي چې حمله وکړي په دې موادو باندې. ګورئ کله چې مهاجم یا دښمن یا میکروب راغی له دغه فلټرونو یا له دغه تلاشیو راتیر شو، دلته دښمن د هغه عساکرو سره د بدن د دفاعي سیستم د عساکرو سره مخ کیږي، لاس نیولی یې بیایي او د بدن دفاعي سیستم نور حجرات فعاله کیږي لکه ماکروفیج او ډیفنسین او همدارقم نیوټروفیلز. دلته ډیره مهمه ونډه لیمفوسایډ لري. لیمفوسایټونه مخکې موږ ویلی چې دلته مراد دوه دانې دي، بی لیمفوسایټ یا بی سیلز چې وظیفه مو مخکې ورته وویلې، او ټي لیمفوسایډ یا ټي سیلز یا د ټي حجرات. ښه، دلته د ټي حجره فعاله شوه، ټیومر نیکروسس فیکټر، سایټوکاینز، همدارقم لکه انټرلیوکینز 18 او انټرلیوکینز 23 دا مواد فعاله شول. اتومات راځي او په دې کمپلکس باندې حمله کوي. د دفاعي سیستم یوه مهمه اشتباه یې وبولم یا ځیرکتیا یې وبولم، هغه دا ده چې چېرته دښمن وي په هغه ساحه باندې حمله کوي، هغه حجرات هم له منځه وړي، یعنی هغه ساحه بمبارډ کوي، هم دښمن له منځه وړي هم خپل اراضي له منځه وړي. نو پیښیږي څه؟ په آی بي ډي کې دغه کلمې د دې کلمو د اپیتیلیم ساحه دا د حملاتو لاندې راځي. دفاعي حملات د دې کلمو د زخم سبب ګرځي. ښه، کله چې د کلمو زخم منځته راغی پیښیږي څه؟ لومړی د وینې جریان په ډکو میتیازو کې وینه لیدل کیږي. که دغه وینه د اوږدې مودې لپاره جریان پیدا وکړي موږ د کمخونۍ سره مخ کیږو. درست؟ د کمخونۍ علایم بیا خستګي و، ستړیا ده، خولې کول دي، او یو څو قدمه ورزش وکړو یا پیاده روي وکړو نو د ستړیا احساس او د خولو احساس کو، د خولو بهیدنه، دا ټول بالاخره هغه وروستي علایم دي چې مریض تجربه کوي. لومړی باید دفاعي سیستم راشي او حمله وکړي په چا باندې؟ په هغه حجراتو باندې چې هلته مهاجم او میکروبونه دي. چې حمله وشوه زخم منځته راځي، له زخم نه وینه بهیږي، دغه وینه په ډکو میتیازو کې لیدل کیږي. که چیرې تازه وله هیماټوکیزیا ورته وایي، که توره وله بیا د میلینا په نامه یادیږي. چې وینه ډیره وبهیدله نو کمخوني منځته راځي. د کمخونۍ بیا ځان ته علایم او نښې دي. ښه، مهمه څه دي په دې موضوع کې؟ که چیرې موږ السریټیو کولایټس یا کرون ډیزیز ولرو یا د کرون ناروغي ولرو نو په کار څه دي راته؟ باید څه وکړو؟
تر هر څه مخکې باید راشو د دې دغه ته کامپلیکیشنز یا که چیرې موږ دا تکلیف ولرو او معالجه یې نه کړو، تداوي ونه کړو، څه راپېښېږي؟ له بده مرغه هم السریټیو کولایټس یا د سترو کولمو زخمونه السریټیو کولایټس او هم د کرون ناروغي یا کرونز ډیزیز دواړه د کولمو د سرطانونو سبب ګرځي. یو هغه څه چې تر اوسه پورې ساينس تثبیت کړي دي، د دغه دواړو تکلیفونو دوام که درملنه یې ونه شي، مهار نه شي، د سترو کولمو او د کوچنیو کولمو د زخمونو سبب ګرځي. دویم څه چې ډیر مهمه دی هغه فیستولا فارمیشن ده. فیستولا فارمیشن یعنی څه؟ د مقعد سره یو بل مقعد، یو بل کوچنی سوری جوړیږي او له هغې نه زوی او بدبویه مواد راوځي. دا د کرون ډیزیز یوه ډیره مهمه نښه ده. د دې ترڅنګ ابسس یا پرینیل ابسس جوړیږي. د مقعد شاوخوا ته یوه دردناکه او پړسېدلې دانه منځته راځي چې ډکه له میکروبونو وي او دا معمولا د جراح په واسطه چاودول کیږي او له منځه ځي. بل څه چې په کرون ډیزیز یا په کرون ناروغۍ کې ډیر مهمه دي هغه افتس السرز دي. افتس السر څه ته وایي؟ په کولمو کې په خوله کې یو قسم کوچني او دردناکه زخمونه منځته راځي چې د خوراک او د څښاک او د خبرو کولو سره حتی درد کوي. دا د کرون ډیزیز یوه نښه ده، ځکه په شروع کې مو وویله چې کرون د جی آی ټي یا د هاضمې جهاز په مختلفو سیمو مختلفو برخو کې منځته راتللی شي. ښه، معالجه یې ډیره مهمه ده. باید که چیرې د کرون ناروغۍ سره مخ کیږو بغیر د قید و شرطه باید معالجه وکړو. مخکې له معالجې نه راځو تشخیص ته. موږ څنګه باید د دې ناروغۍ تشخیص ته ځان ورسوو؟ ښه، د تشخیص دپاره څه مهمه دي؟ فیزیکل اگزامینیشنز. فیزیکل اگزامینیشن یا مریض به ګورو، په هغه کې په مریض کې څه کتل کیږي؟ درست کمخوني پکې کتل کیږي له ورایه، د وزن کمبود پکې له ورایه ښکاري او د مفاصلو دردونو او د نورو نښانو په هکله له مریضه یو تاریخچه او باید له هغې په خپل لاس باندې نس ګورو، فشار ورکوو. ډیری وخت ټنډر یا دردونه لري. سیرولاجیکل اگزامینیشن یا د وینې معایناتو کې څه تثبیت کیږي؟ ګورئ، کومه مشخصه د وینې معاینه نه ده موجوده چې په هغې باندې موږ آی بی ډي تشخیص کو، ولې د عفونتو د التهاب د موجودیت او د تثبیت دپاره معاینات موجود دي، لکه ESR یا اریتروسایټ سیډیمنټیشن ریټ، جمع CRP یا کامپلیمنټري اکټیو پروټین. دا دواړه جګ وي په دغه ناروغانو کې. تر ټولو ګولډ سټنډرډ یا هغه منل شوې لاره څه ده؟ کولوناسکوپي. د کامرې په واسطه د سترو کولمو او د مقعد او د مختلفو بخشونو د سترو کولمو لیدنه ده. موږ په دې لیدنه کې څه ثابتولی شو؟ که وینه موجوده وي، بلیډینګ ګورو، په خپلو سترګو ګورو چې زخمونه او السرونه څومره منځته راغلي او په کومو ځایونو کې منځته راغلي دي. د لا تثبیت دپاره کولی شو چې موږ د بایوپسۍ نه استفاده وکړو. بایوپسي څه ته وایي؟ تاره کامره راغلې ده وجود ته راننوتې ده، دلته د ځینې نورو طبي وسایلو نه استفاده کولی شو او یو بخش یا یو سمپل یا لږ غوښه راشکولو کولمو نه او دا لیږو هیستوپیتالوژۍ ته. او هیستوپیتالوژۍ کې څه کیږي؟ دغه غوښه د مایکروسکوپ لاندې ګوري، تشخیص کوي چې آی بی ډي موجود ده که نه ده موجود. څنګه یې تشخیص کوي؟ ګورئ، تاسو ته په دې شکل کې دا کوچني ساختمانونه تاسو ولیدل. که فرضاً دلته یې رسم کو، دا یوه حجره ده د اپیتیلیم، دا د دې حجرې هسته ده. په خپلو قدامي ساحو کې د مایکروویلای په نامه داسې ساختمانونه لري. دغه مایکروویلای څه کیږي؟ شارټ کیږي، یعنې لنډیږي. کله چې لنډ شي جذب سم نشي کولی، فعالیت سم نشي کولی. همدا ده چې ډایریا، اسهالات، د وزن کمبود، ستړیا دا ټول منځته راولي. نو د هیستوپیتالوژۍ تر ټولو مهمه لاسته راوړنه څه ده؟ هغه کې ویلس اټرافي لیدل کیږي. ویلس اټرافي یا په عامه ژبه د دغو کوچنیو غاښونو چې په دې حجره کې دي د دو لنډېدل او بالاخره د وخت په تیریدو د دوی له منځه تګ.
دا د تشخیص ټولې لارې چارې دي. د درملنې لپاره مهمه څه دي؟ د مریض وضعیت ته باید وګورو. که وینه یې کمه وي باید وینه ورته ورکړو، بلډ ترانسفیوژن، ځکه کمخوني ډیر زر د مرګ سبب ګرځي. بلډ ترانسفیوژن. په درملو کې څه کولی شو؟ د سټیرایډز نه استفاده کولی شو. سټیرایډونه هغه درمل دي چې د دفاعي سیستم د حملاتو شدت کموي. همدارقم ځینې بایولوژیکل ډیمارز دي لکه سلفاسلازین او می سلازین یا میثوسلازین. دا هغه مواد دي چې ډیر زر کولی شي په اوږدې موده کې د دې تکلیف د معالجې او د کنټرول سبب وګرځي. ښه، لیکچر ډیر اوږدیږي. په شفایي ډول لنډ ورځمه علتونو ته. لا تر اوسه په طبابت کې د آی بی ډي یا د ایریټیبل باول سینډروم یا د کولمو د مزمن التهاب علت نه ده پیژندل شوی. ارثیت کېدلی شي یو علت وي. ارثیت یعنې په کورنۍ کې که مور، پلار، خویندو، ورونو کې دا تکلیف و، نو بالاخره په نورو غړو کې د کورنۍ په نورو غړو کې شانس ډیر زیات ده چې تکرار شي. ځینې محیطي عوامل هم لري. سموکینګ یا د سیګرټ څکونه د کرون ډیزیز لپاره تقریبا یو ګواښونکې موضوع ده. ښه، همدارقم د کولمو زخمونه، د کولمو میکروبونه، جاردیاسیس، امیبیاسیس ټول کولی شي چې د وخت په تیریدو بالاخره د السریټیو کولایټس یا د کرون د ناروغۍ سبب وګرځي. مننه.